تاسو له SBS پښتو سره یاست. خغلی علمي ستړی مشي په پیل کې مهرباني وکړه او لاوریدونکو سره معلومات شریک کړه چې د ګان فلم فیسټیوال د ټیم لخوا استرالیا ته د اوخپا افغانانو د راتګ یو سل شپږ کلیزه څه ډول او چیرته ونمانځل شو. زنده اوسئ جناب منیب صاحب د SBS د پښتو څنګه په منلو سره ستاسو به تر معلومات د اوخبان راتګ ټول یو سل شپږ کله کېږي او مشخص ورځ نه هم د جون ده. نو په دې ارتباط زه هم ټول افغانانو ته چې په استرالیا کې اوسېږي مبارکي وایم او په راتلونکي کې هم ورته خوشبختي غواړم. دغه معمولا د اډیلاید کې د کیپری تھیټر په نوم سره هلته ولمنځل شو او خوشبختانه چې په دې کې کم او زیات 180 نفر موجود وو چې اکثره استرالیایان او افغان هم پکې موجود وو او د هغه اوخبان استرالیا ته چې راغلي دي هغه د استقامت صداقت او تاریخي اړخونو خبري وشوي. خغلی علمي دغه پروګرام چې په یوې سینما کې تنظیم شوی و هلته د اوخپا افغانانو یو مستند فلم هم نندارې ته وړاندې شو. که مهرباني وکړئ د اوخپا افغانانو د مستند فلم په اړه هم لاوریدونکو سره معلومات شریک کړئ. دا یو ډیر مهم فلم او دغه هغه مستند د فلم ده چې د جناب هاشمي صاحب د زحمت سره تکلیفونو سره جوړ شوی دی او مستند فلم ده او یقین وکړئ چې د دې فلم په لیدو سره اکثر استرالایان چې الته موجود وو ډیر اګاشول تاریخ نه اګاشول خصوصا افغانان شلته راغلي او ډیر مهم فلم ده بالکل نندارې ته وړاندې شو او پرتونکو کې وعده وشو چې بیا به هم په دې شکل دوام فلم هم جوړیږي. حلیمي صاحب تاسو سره دغه فکر څنګه پیدا شو چې د اوخپا افغانانو د راتګ یو سل شپږ کلیزه ونمانځي او لنمانځلو څخه مو اصلي موخه څه و؟ جناب منیب صاحب د دې هدف فقط موږ دغه و چې څنګه موږ د خپل تاریخ هغه استرالیانو ته یا افغانان چې دلته نه خبره دي د دې آغاز نو د دې د لا خو رسولو لپاره چې دا دوی د ورسیږي او تاریخ ناګاشي مونږ د جیفا د مدرت لاندې ناسته وکړه او د دې لپاره پروګرام جوړ کړو او بل اخره وته ولیدو چې مشخصا په یو تیاتر کې استرالیا افغان راغون شو او په ښه شکل سره ولمنځو. حلیمي صاحب آیا تر دې وروسته هر کال غوړی چې دغه ورځ ونمانځي او که یوازې مسکل د اوخپا افغانانو د راتګ کلیزه ونمانځله؟ بالکل دا مخامخه هر کال د منځو موږ د پریکړه وکړه چې موږ به هر کال په هم د جون دغه ورځ منځو او په ډیر یار سره ولمنځو او ترڅو دلته هغه افغانان چې نوی پیدا شوي دي او استرالیان دي چې اګان دي د راګه کو دا زمونږ فیصله کړې ده چې راتلونکي خامخه حتمی به دا ورځ منځو ان شاء الله. حلیمي صاحب تاسو پاند ولې مهمه ده چې په استرالیا کې د اوخپا افغانانو ورځ ونمانځل شي او له دوی څخه یادونه وشي هر کال؟ جناب منیب صاحب دا ډیره مهمه پوښتنه ده او دغه پوښتنه باید هر افغان ځان ته جواب کړي ځکه هغه افغانان چې دلته راغلي دي په ډېر سخت حالاتو کې راغلي وو دلته مشکلات ستونزې زیاتې وي ترقي نه وه تګ نه و فقط افغانانو چې دلته راغلل او د استرالیا په ډېر انکشافي پروژو کې کار وکړو او یو بل افغانانو لپاره یو خاص یو ویاړ بخي ځکه د استرالیا په جوړښت کې په جوړولو کې خاص رول ولري. نو همدا وجه ده چې دغه ورځ ته بیا د احمد ترکو ویلمنځو او حتی کوشش وکړو چې پراتونکو کې د دولت نه وغواړو چې په رسمي مکاتبو کې او ځایونو کې د دې نه ادامه وشي. نو په دې خاطر احمد جلجات او بیا احمد ترکو. حلیمي صاحب دغه پروګرام د ورتګ لپاره باید خلکو ټیکټونه اخیستي و د ټیکټونو لاره کومې پیسې چې راټول شوې دي آیا غواړي دا پیسې افغانستان ته واستوي؟ بالکل د دې لپاره تقریبا هغلته دوه هدونه او چې یو ساوا او بل روتري انلی په نوم سره دوه سزمونونه او دوه چې هغه هم په دې کې ګډون کړو او د دغه په همکاري سره دغه ټول ټیکټونه چې کومې پیسې لا سره شي دغه بدوی جمع کوي او بل اخره په افغانستان کې د خزو د همکاري لپاره به طریقه اخلي. خغلی علمي دا چې تاسو ټیم د لومړي ځل لپاره په اډیلیډ ښار کې د اوخپا افغانانو د راتګ یو سل شپږ کلیزه ونمانځله
ستاسو پیغام د استرالیا په نورو ایالتونو کې مشت افغانانو ته څه ده؟ لبد مرغه مخکې دا کار نه وشو نه جوړی شوی زما د پټول ولایتونو کې پټول سټیټونو د استرالیا کې د ټولو افغانانو نه هیله کوم چې په راتلونکي کې د اړوند دغه څه شاندار غونډه جوړی کی او دغه ورځ ولمنځي نو زه الحمدلله زه په دې مطمئن یم چې موږ په هر سټیټ کې ښه افغانان لرو خو په خلک لرو کچې ته ډیر غونډه دغه ورځ ولمنځي نو دغه به د افغانستان او د افغانانو لپاره یو تاریخ لا ځلانده کی او ډېر ښه کار وشي. ډېر زیاته مننه حلیمي صاحب چې د مرکې لپاره مو وخت راکړ او دغه معلومات مو لاوریدونکو سره شریک کړه. تاسو نه هم مننه. ژوندی اوسئ. که غواړئ دغه سنوري کیسې هم اورئ نو د اپل پودکاسټ، ګوګل پودکاسټ یا هم د خپل خوښې پر پودکاسټ یې واورئ.